وکړي غټو اجان چنده وکړي نو مدار هغه غټ عجیب وکړي دا دې خدای باندې قسم دې کوم عجیبان دې روپۍ هم راواخیستلې روپۍ ما تر اوسه موټرسایکل په هغه کې ولاړ ده په موټرسایکل بیا مې په هغه ځان باندې قسم او په دې قرآن سره مې قسم چې زه خبر نه وم دا هغه خبره جوړه شوې وه بیا راغلم د دې یعنې قاسم ته د مولوي صاحب نماینده ده هغه ته مې د شپې ټلیفون وکړ هغه ته په قسم باندې قسم ووایه چې تا ته زه ټلیفون کړی ما ټلیفون ورته وکړو چې وګوره داسې خلک وایي څوک عربان راغلي دي څوک وایي ګراجیک نفر راغلي څوک څه وایي اتیا لکه روپۍ ولي نه اتیا لکه روپۍ نه عربانو د خدای لپاره که رښتیا د اسلامي امارت مخلص خلک یاست دغه چیز سمه پوښتنه وکړي نه په وهلو نه په ټکولو نه په زبردستۍ د خدای لپاره که مسلمانو کې ایمان درلود نو سل ایمانداري خبره به درته وکړي دا افضل آغا ته مشرانو ویلي وو چې موږ به تا پرېږدو ته مول اسماعیل یار په دې کې هېڅ موضوع مول اسماعیل صاحب ته دا وخت پورې نه ده خبر پوهېږو چې په دې قرآن سره قسم دي په دا قرآن سره موږ تاسې نه وایو چې هېڅ مول اسماعیل په دې موضوع خبر لا نه وو دا د خاص ملا سلیم وتکي چې راجب ته دا خبره کړې وه چې زه به مول اسماعیل ته بم کېږدم بیا به زه درسم بیا یې تقبل نن هغه قاینان راځي چې مولوي صاحب چې خبرې هغه قاینان راځي چې مولوي صاحب نه ضرورولي دي هغه نن راځي نو خیر ورته پیدا شو دا خبره کوي د مولوي صاحب مې تقواداره کړی انشاءالله مشران زه نه وایم دا ټول جایزو دومره لوی تقواداره کړی نه ده تاسو مولوي اسماعیل زه ولاړم نو ما ورته هر وخت ما ووایي زه حاضرېږم کله چې لاهور ته رسېدم ما ټلیفون راوکړو د ابدالي مولوي ابدالي صاحب په نامه باندې ما نه پېژانده چې ګوره که راسه ما ورته زه ځانم لاهور ته ما د موټر برېکتیل جوړول زه په امارت کې هېڅ کار نه لرم د دې موضوع ما څه برېکتیل مې جوړول ولاړم هلته پنجاکان ته مې روپۍ ورکړې مولوي صاحب ټلیفون راته وکړو مدرسانه مالها وایي چېرې یم لاهور کې یم وایي ته راځه دلته دا جرابر زمونږ خبرې رسې کوي نو ته مولوي صاحب په دې موضوع خبر وایي یا دې کې شرکت درلود وختي جنازه مې سره وایي په دې هم کوو چې افضل هغه دا خبره کوي یا افضل هغه دا مشران دا خبره کوي چې د مولوي صاحب په نوم ورته یا دې موضوع باندې مولوي صاحب خبر شو دا خلک ګرفتاره شو نو ولې مولوي صاحب وختي نه ورکړي دا به وایي چې دی حاضري چې ځان کې شی نه وي هېڅ شی نه زه د لاهوره چې ډېر سره روان شوم ما ته مولوي صاحب ټلیفون راوکړو چې کار دې کور پرېږدو را روان کله چې د اسماعیل خان ته راورسېدم مولوي شریف الله ته ما ټلیفون توبه زه لاهور کې وم مولوي شریف الله ته مې ټلیفون وکړ مولوي صاحب وایي ما لا خلکو چې ټلیفونان وکړه دا خلک حاضر کړي دا ریحان یا دا جانر حاضر کړي زه ورته رقم دا چنده کړی یا یو ډېر څوک ورغله هغه ته په یوه ځای کې شهیدان کړي چې موږ چا ته څنګه ورکړو د پښلا کې کوم ځای کې د چا په پلان کوم موټر پلان ټول کې ورکړي دا مکمل ریحان او اجانب په نامه د ملیشیا خلک دي دا د تجارانو شروع د طالبان قانون باندې د تجارانو دا کسان وایي ساماسو بالکل صحیح ده وایي سوزا سره خبره وکړه ما وایي تا نمبر وکړو وایي تا تمن دا موضوع ټوله نو سوزا معلومه ما ته وویل راځه دا که په دې دا اته میاشتې وایي چې اته میاشتې ته زه په دې شي نه یم درېیم وارې وایي سوزا ټلیفون وکړو سبا نه بل ورځ زه درځم ما بیا مولوي صاحب ته چې مولوي صاحب دا خدای ته روان وو دا موضوع کړې ده که معلوم زه ګټه کار ده موضوع خپل کار دی زه ولاړم خپل کار چې بل ورځ خبرېږم چې ابهد هغه په سراچه کې احصایې په طالبانو یوه شپه یې ورې ترتیب کړی و بېرته یې راکړې ابهد هغه باغ را خبره وکړې چې ورور ما سره سلا ده ما چنده کړې ده دا ډېر کسان دي که معلوم دي تګ بار بار وکړه د کمیسیون ته کسان راشي یا ته مولوي صاحب نوم واخلي اسماعیل صاحب نوم واخلي هغوی زه مولوي اسماعیل نوم ته کوم دا یوه نړۍ ما دا خبره درېیم وارې بیا به خبر شوم د ملاسلم په تر باندې عمري په تر باندې مولوي استقلال راپا درېدو مولوي صاحب ته درېدو مولوي صاحب ته درېدو ډاکټر صاحب ته درېدو دا ټول مشران ته درېدو دا یې دې موقع ته پرېږده شو په دې مخاینان منافقین په دې پوه شو چې مسله حل کېږي نو څه چل وکړو عمري په نامه یې ټلیفون ورته وکړو چې راشه سلا وګوره هغه د سلا او کاروبار هم کوي مولوي شریف الله سلیم نو ټولو خلاص ویې دومره حد ته یې وهلی ده چې د عمره د
زه بل مشر وم د بوس سره به دی زه کېنوم په دغو خبرو کې دغه ویډیویې به زه چې ته کوم که دی مسلمان وي او هغه او په دسته په امارت اسلامي کې نه راوړي زه هېڅ ځان هغه نه لرم ما په ټول جهان ګرځي که مې ورځي الله تعالی دې ما دې وژنې مودت راکړې تاسو الله ته ووځم یا دې په الله ته ووځم یا په خپل مرض ما هېڅ څوک زه د خپله اوس فعلا استدعاء في مثل كده تكون بلد تجيبهم ان شاء الله ثم كم عظمه كده تكون او يكون اسماعيل خبر بخلاصهم او يسيرين خبر بخلاصهم داخل الجدول بتاثر امانات ريو الجدول بخلاص تعبان ريهم او داير قايم بزوشاي او باطنا وسير لما شو قربا فاصل فور فاصل مجاهدين بدون ثم خمسه فداوات موليسا روايه ده د ورځې یو تر وحاله لاندې کړی ده چې وایي موږ ته درته وایو هغه به ته وایي لس ورځې دی تعقیب ورته لیکي مشران تعقیب ورته لیکي وایي دا به وایي په مرګ یې نیولی ده چې تا وځو که ته چې اسماعیل یاد کړې تا به موږ پرېږدو تا به موږ د سر پناه درکړو او که نه د هغه وایي تا چې سر پناه درکړو هر څوک نظام کې مخ تعقیب باندې ولا بلا فعلانیه خلا ټول څوک وایي ولا بلا او ذاکر صاحب ان ټول څوک ولګي نو د خدای ومني د قرآن ومني اخیری ویډیو مې دا ده په امارت اسلامي کې په دا باندې مرسته مولوي صاحب د ګناه ده مولوي صاحب کې هیڅ خبره نه ده په مولوي صاحب دې یو موضوع خبره نه ده یا که چا د دوی سفرونه کړي یا شي کړي ولا بلا قسم د تفهم د قرآن باندې چې بیا هیڅ څوک دې موضوع باندې خبر نه مولوي صاحب دې موضوع خبر نه ده زه ټول ځایونه دا وایم که ما خپل وجدان خپل ایمان که په مولوي صاحب باندې دومره حتی بدنامي راغله د ما سره یې په نامانۍ په اخلاص سره په ایمانداري سره چې زه له مانوس ما کلوس پر استفاده نه ده کړې په دې قرآن کې قسم مې ما وایستې کړي دي مسلمانان پرې وایستې جوړې کړي دي خلک رالېږل خلک وځورېدل او بل کې خلک وځورېدل چې خلکو ښځو ته مجاهدینو واغوستل هغو د هغو دوسیه ما راپورته کړي دي چې اوس یو ناحیه ده مولانا زموږ یو قاضي نعیم نومېږي چې قاضي نعیم نومېږي چې په ګیرو کې یوې نجلۍ ته ټوله شپه ورې وو سره بیا مولوي صاحب چې خبر سو راغی د تحریک یې په میدان کې بل قوماندان د ټول میدان ځای کې څنګه شو څنګه جوړه څنګه نجلۍ جوړه دوشمې په غره کې پیژنې کړي موږ یو خو اوازونه اورېدلي ټول خلک دا خبر ده چې ټول د بقا په اړه دي لازم ته حالات ونکړو پردای سړی ګرام شهیدان په منځ کې ودرا وای دا سړی ما حالات وځي څنګه په دې نیوات وځي څنګه افغاني دیوار د ناصر مبارک چې ما په خپل باندې د خان تر اوسه د روزګار باندې د خان تر شي نه وایي د خپل کډاله د شهادت باب وخت ولې څوک ستانه کوي محمد د خان ما را وته د امارت دې چې امارت خبرې ستل دا غوونه اربکان سره نه موږ خدمت کړی دی الله لپاره کړی دی ظاهر صاحب شوم جایز کړی مولوي صاحب شوم جایز کړی دی مولوي اسماعیل صاحب شوم جایز کړی دی د امریکایان ټول ده د رسای ټول ده شپږ سپورت نه کول نن په مولوي صاحب باندې دا خبرې کوي کیږي ظاهر صاحب وایي چې د قرآن په یو باندې چې ته او او مولوي اسماعیل صاحب ذاکر صاحب د امریکایانو غټ ذاکر صاحب مولوي صاحب اسماعیل امریکایان وطن ټول په دې باندې لګېږي چې لوی مجاهد لوی قهرمان مولوي اسماعیل او په داسې ګرځي دا د خدای اوس موږ چې کار کړی دی د خدای په کابل کې به زه بله سجدې رالیږم دا کوم موضوعګانې چې ما راټول دي د ټولو موضوعګانې په یوه یې وکړو عزیز الرحمن په قطر کې ناسته آخري خبره مې دا ده چې د تحریک په نامه یې دومره هڅې چندې کړي دي چې په یوه باندې دا څنګه د استخباراتو سره د هر چا څه معلومات لري
خو تر اوسه پورې ما دا خبره چاته کړې نه ده نیکو په امارت کې خلا رانشي موږ خپل کار کوو د بچیانو کار کوو عزیز الرحمن د پاکستان غږ سره ده د هغه بعد چې ویې دی افغانستان څخه کښېنولی وو مخکې کښېنولی وو چې تحریک ختم سپېګوه کې کښېنولی وو زه یو سړی ښایست کې لرم 2 میلیونه ډالر یې درته ورکړي وو په چنده باندې تازه وخته پورې زه سړی هم لرم خو زه دې خبرو ته ضرورت نه لرم که زه وزر کېږم که هر شی کېږم زما اخري خبره دا ده دا خبره د منافقینو ده خو مولوي صاحب مې بیا هغه قرآن باندې قسم دي چې مولوي صاحب په دې یوه موضوع خبر نه ده په یوه موضوع په چنده او په دې کیسو باندې یو نما دفتر باندې یا دا خلک زما ورته معرفي کړي دي یا تللي دي یا د چا په نامه یې خبرې کړي دي خلاص په دې کیسه باندې چې منئ بیا منئ چې نه منئ تر هغو پورې زه سعودي ته ولله ولاړ شم چې زه د مولوي صاحب دغه 15 کسان چې ما شغولي دي زه دا د دنیا له مخکې ونه باسم تر هغه پورې د قسم زه به پاکستان او افغانستان پرې نه کوم او که د مولوي صاحب موضوع هم شوه نو زه ولاړم هماغه شاهدي وایم بیا یې په قرآن ډېر شیخانو که مسلمانان یاست یا شیخ الحدیثان یا سیاست بخونه او د علماو طالبان ته وایي نو په دې قرآن کې تاسو د ایمان باور شته تدبیر زورور شی شته الله دې هغه خلک وشرموي چې مولوي صاحب چې دا خبرې کوي الله تعالی دې وشرموي خدای تعالی دې داسې وشرموي چې په ټول جهان کې ګناه ونه شي چې مولوي صاحب په باره کې هېڅ خبره نشته یوازې دا خبره منافقینو چې جوړه کړې ده د قرآن مې بدل وایي چې بیا په تحقیقات شروع کړي بیا په هغه شروع کړي خپل انډیوالان چې دا تحقیقات لاس ورکړي هغه دې لاس شاکر مولوي صاحب مرید الله صاحب ټول لاس کې دغه خلک ویني په دغه ریحان ویني اجازه ویني چې وڅ دغه په څنګه چې بیا قسم وکړي چې چاپ نام نو نو خدای تعالی هغه وخت یعنې تاسو ماکس کې ګرځئ زه هغه خلک لا پیژنم ماکس راغلی وو په کوم موټر کې دي زه تعقیب ول دي ما دې تعقیب کړي زه تر هغو پورې د اقدام کار نه اخلم دا یې ما د ویډیو وګورئ ذاکر صاحب وایي چې قرآن به یې منه خدای دې منه د خپل د ورځې آخرت د غاړې تاسو مې خلاص تو الله سره پوهېږي تاو الله دې د حق خبرې کې تېر شولاست نور زه تاسو خبره هم څه حیران یم مګر یو چا چې څه حالات ورسېد دوه باندې د بندیخانې کې راخلاصي چې بیا په هغې کې ټول کېږي او امارت کې نیول کېږي دا نو د امارت نظام څه خبره ده زه کله یو سړی یم نور زه خو ما ورځ وي که هر شی کوم داسې ګرځي او تر هغو پورې به زه دا 15 کسه چې ما ته معلوم دي مولوي صاحب چې دا کیسې جوړې کړې دي دا د زندګۍ د مخ الله تعالی جواب کوي که به الله تعالی نه که الله تعالی ما زموږ توفیق راکړي زه پرېږدم چې زما وعد صدق الله العظيم وصدق الله ورسوله الكريم.